غوړه د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځانګړی طبیعي تولید دی او له دې تولید څخه نږدې په ټول افغانستان کې خلک د چای څښلو پر مهال ګټه اخلي. د غوړې د پروسس فابریکې تر ډیره د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي او هر کال له دې ولایت څخه په ټنونو غوړه د افغانستان نورو ولایتونو ته صادریږي. موږ د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ کې د غوړې د جوړېدو یوې سیمه ییزې فابریکې ته ورغلي یو. د غوړې کاروباریان وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یې کارونه ښه شوي، خو اوس یې افغاني بازارونو ته د ګاونډیو هیوادونو د غوړې راتګ لویه ستونزه ده او دې چارې د دوی کاروبار هم پیکه کړی دی. سږنی کال خو بازار لږ مانده دی، د نور کلونو په پرتله باندې څه کال بازار مانده دی. لاوډ ګوړې دي څوک یې نه پېژني، نوم یې د ګوړې دی او خرڅېږي، هغه لږ ارزانه دي او دا ګرانې تمامېږي. محمد افضل چې له کلونو په دې فابریکه کې کار کوي د غوړې د جوړېدو په اړه داسې وایي. یو 30 کاله به کېږي چې دې قسم کې دغه یو مختلف ګوړه د ګنیو نه ګوړه وځي، د ګني تاسې ولیده هغه ماشین ته ورکو، هغې نه شربت وباسو او د شربت نه وروسته هغه کړۍ چې دی دې کړۍ ته شربت راشي بیا صفا شي، ته هغه سانم تاسې ولیده چې دلته صفا شي او اوس یې ګوړه هم ګورئ چې دی ګوړه ده. دا دلته خلک راځي وروره، دا چارمغز تاسې ولي چارمغز هم پکې واچول 1 من 2 منه 10 منه، داسې خلک هم راځي، قندهار ته هم خلک وړي، تجاران هم راځي، کابل ته هم وړي. دا ګوړه خلک ډېره خوښوي. بس حکومت نه همدغه غوښتنه چې دغسې موږ سره همکاري وکړي چې زموږ دا کار مخکې لاړ شي، نو مزدوران به ورسره ډېر ولګېږي، خلک به ډېر په کار شي. د ګنیو له همدې بوټو څخه اوبه وځي او بیا پر اور جوش ورکول کیږي، له هغه وروسته ګوړه ورڅخه جوړیږي. د ګنیو بزګر بیا وایي چې حکومت ورسره بار بار ژمنې کړي چې لاسنیوی به یې کوي او د اوبو په برخه کې به یې شته ستونزې حل کوي، خو تر اوسه ورباندې عمل نه دی شوی. د دوی په خبره چې د ګني بوټي زیاتو اوبو ته اړتیا لري او اوس مهال افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی دی. حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سرې راکړي او کومکونه را سره وکړي. نن سبا سره تقریبا په 6,000 اوه په یو بورې سره ده، موږ ورته اوسه نه رسېږي. موږ سره کومکونه وکړي، تخمونه راکړي، بلکې موږ ته یې ګاڼۍ راکړه نو دغلته بیا موږ هم ولګوو، یو ګاڼۍ باندې تقریبا 4 لکه افغانۍ مصرف راځي، موږ دې وسې نه کېږي. دلته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې بیا د غوړې منډوي ده او ډیری کسان له همدې ځای څخه غوړه پیري. د غوړې پلورونکي وایي چې حکومت دې د افغانستان بازارونو ته د نورو هیوادونو د غوړې د واردېدو مخنیوی وکړي. کامې غوړه ښه غوړه ده نسبت د پاکستاني غوړې څخه ښه غوړه ده، خو کمه ده. کمه په دې ده چې غونډه په کامې کې مثال 6 ګاڼې دي، هغه دومره تولید نشي کولی چې دلته زموږ غوړ پوره کړي. موږ مجبوره کېږو چې د پاکستان څخه دغه وکړو، د کامې غوړه هملته ګاڼې کې اخلو. غوړه موږ د کامې نه راوړو، ګوړه چې د کامې راوړو بس دلته فلورو لکه خریداران راځي او فلورو هم دلته دي زموږ، بس څه تخفیف یې کړی خو ښه دي، ګزاره کې شکر دی اوس هم په دې حال. په افغاني ټولنه کې د چایو له نوم سره د غوړې نوم یو ځای یادېږي او د زیاتره سیمو اوسېدونکي د چای د څښلو پر مهال له همدې غوړې څخه استفاده کوي او د غوړې تر ټولو د تولید لوی مرکز ننګرهار ولایت دی او له دې ولایت څخه بیا د افغانستان نورو سیمو ته وړل کیږي. احسان الله کریمي، CMG، ننګرهار ولایت.